د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مخکښ او آلراونډر لوبغاړی محمد نبي عیسی خیل او د هندوستان فلمي ستوري او مخکینی پورنسټار سونیل لیون یوځای کېدل. چې ملګرو څنګه سره یوځای شوي دي، څه خبرې دي دوی د دواړو ترمنځ، ټول معلومات په همدغه ویډیو کې درکوو. خو مخکې له دې چې ټوله ویډیو وګورئ، لطفا همدغه ویډیو در سره لایک او زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د کرکټ په نړۍ کې د شل اوریزو لوبو د مشهورتیا نه وروسته لس اوریزې سیالۍ هم پیل شوې چې ډېر ژر به یې دویم پړاو پیل شي. د لس اوریزه لیګ دویم پړاو د نومبر په 14مه نیټه پیلېږي. د دغه لیګ لپاره ټولې لوبډلې لګیا دي خپل ځانونه تیاروي، چې په دې برخه کې د ډیلی بورډز لوبډلې هم د خپلې لوبډلې کلي، ترانه او برانډ امبریډرز له رسنیو سره شریک کړل. په دوبۍ کې د یوې غونډې پر مهال د ډیلی بورډز لوبډلې خپل نوي کالي شریک کړل. دا لوبډله چې په تیر پړاو کې د بنګال ټایګرز په نوم لوبېدلې وه، دا ځل یې خپل نوم بدل کړ. همدغه راز دغه لوبډلې لپاره د برانډ امبریسډري په توګه د هندي فلمونو نامتو ستوری سونیل لیون غوره شوې ده. د دغه لوبډلې لوبډلمشر به د انګلستان ایون مورګن وي، چې په 2019 نړیوال جام کې خپلې لوبډلې ته اتلولي ور په برخه کړه. همداراز دغه لوبډلې سره د افغانستان تجربه کار آلراونډر محمد نبي او د پاکستان توپوهونکی شکیب مالک هم یوځای شوي دي. همداراز د هندوستان چټک توپوهونکی ظهیر خان او د پاکستان محمد حسنین هم په همدغه لوبډله کې لوبېږي. د ټي10 یا لس اوریزه سیالیو تیر پړاو په سرجا کرکټ لوبغالي کې ترسره شوی و، خو دا ځل متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې ترسره کیږي. د لس اوریزه لیګ دریم پړاو دی چې د نومبر په 14مه نیټه به پیل شي. همداراز اته لوبډلې به پکې ګډون وکړي. د ډیلی بورډز لوبډلې شریک مالک رضوان سجن د غونډې پر مهال ویل چې د لوبډلې کلي او ترانه له خلکو سره شریکولو پر مهال ډیر خوشاله یم. زموږ د لوبډلې نوم نوی شوی دی، خو زموږ جذبه او ولولې پخوانی دي. همداراز ښایسته او نامتو فلمي ستوري سونیل لیون د دې لوبډلې برانډ امبیسډر غوره شوې ده، چې دا لوبډله به له خلکو په نظر کې راولي. په دغه غونډه کې سونیل لیون په خپلو خبرو کې ویل چې له دې لوبډلې سره په یوځای کېدو ډیره خوشاله ده. هغې ویل چې د لوبډلې د کلو رنګ یې ډیر خوښ شو او هیله لري چې په لس اوریزه لیګ کې به دوی لوبډله ښه وځلیږي، چې په دغه لوبډله کې محمد نبي سونیل لیون هم سره یوځای شوي دي.